سلامونه، بیا هم په خیر راغلی. لومړۍ ورځ د دویم لوست. په دویم لوست کې مونږه څه ناڅه ویونونه یا لغتونه په نظر کې نیولي دي چې هغه به تکراروو. دا اړینه نه ده چې مونږه د ورځې 50 یا 40 ویونونه یا لغتونه ولیکو. اړینه دا ده چې لس هغه ویونونه چې مونږ ته ضرور دي یا اړینه دي هغه باید مونږ په خپله ورقه کې ولیکو. چیرې چې کینو، جګیږو، پاڅیږو، هغه په بار باندې وګورو او ویو. نن سبا ټول مونږ موبایلونه لرو، مونږ کولی شو همدغه لغتونه په نوټیس باکس یا هغه چیرته چې وړکې لیکنې کېږي هلته یې ولیکئ او په بار باندې چې کله هم تاسو موبایل یا ور له جب نه راباسئ نو دا به تاسو خوښه کوي او یو دفعه به یې تکرار کوئ. زه مطمئنه یم چې دا به ستاسو په ذهن کې د تل لپاره بیا پاتې سي. نو راځو لغتونو یا ویونونو ته. لومړی لوست دویم لوست دی، دا مې لا تر اوسه نه ده تغییر کړی، خو دویم لوست دی اوله ورځ. دویم لوست. دویچلند آلمان. کله چې سړی آلمان ته راشي په دې باندې بیا پوهیږي چې جرمني دلته بیا څوک نه وایي، دلته ټول آلمان ته دویچلند وایي یا جرمني. دایچ د آلمانی ژبه، آلمانی ژبه ته دایچ وایي. ausل heißen نومیدل haben لرل die Entschuldigung بخنه په بخنې دا نوم ده. چانه چې څوک بخنه کوي هغه بخنه غواړي هغه Entschuldigung وایي. او آرټیکل دی دی. trinken څښل یا څښل. ich زه du ته یا هو. nein نه mit سره له چا سره یا یو شیشي سره. لرنن زده کړه کول یا زده کول. oder ka wann کله دا سوالیه ده. wie څنګه wo چیرې oder ka wann کله wie څنګه wo چیرې. مننه، خیر چارې. په بل لوست کې سره وینو.